بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظیم. د غزوه تبوک متعلق بیان شروع. نو دغه جهاد کې چون کې مشکلات زیات وو، دشمن چې هغه کثیر وو، دشمن لري وو، ګرمۍ وخت او درنګي د خجور فصل هم هغه پخ شوی وو. نو دی وجه نه نبی علیه الصلاۃ والسلام علی الاعلان اویل د لمونځ نه بعد، چون کې لمونځ کې به هغه ټول حاضر وو. په هغه وخت کې دا تصور هم نشه کېدی چې څوک د لمونځ نه پوتې شه، حتی چې منافقین به هم لمونځ ته حاضر وو. خو چون کې لمونځ د لمونځ په طریقه باندې نه و، اذا قاموا الی الصلاة قاموا کسالا. الله فرمایي چې کله لمونځ ته چې کله درېږي نو ډېر درونه وي، سست پست وي. نو به هر حال نبی علیه الصلاۃ والسلام عام اعلان وکړو، دا وی ته ووایي چې تر څومره چې د نکیږي هر چاته دا خبر ورسوئ. بیا دغه کې ډېر منافقین داسې وو چې دغه عذرونه پیش کړل او نبی علیه السلام نه یې ځون پوتې کړ. علیه السلام اجازت ورته وکړو. الله پاک هم لږ داسې د ناراضګۍ اظهار ونه وکړو د نبی علیه السلام نه، چې دوی ته د اجازت ویلې کوم. اجازت په دې نه وی ته کوله چې بیا دوی څه کوله، د سره تلله او که نه تلله، او واقعي هغه عذر د دوی و او که نه و. خو د دې باوجود تقریبا 10 یا 12 منافقین پکې لوړو. او د مؤمنینو متعلق به الله بیان وکړي چې مؤمنین د تونه اجازت نه طلب کوي، یا په هر حال کې د سره درومي اگر که مشکلات ویلې نه. دمره مشکلات په سفر کې جوړ شول چې ځنه کسان د تندې د وجې نه بېهوشه شول، اوبه نه میلوېدلې چې اوبه ورکو، دمره اوبه چې په هوش کې پرو شي. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته ووایي چې داسې وکړئ چې دا یو اوښ ذبح کړئ او د هغه چې کوم لره ده هغه یې لوښي ته نچوړ کړئ، هغه اوبه باندې وچ شویه. نو اوښ ذبح کړی شو، د هغه لره نچوړ کړی شو، هغه اوبه چې وې هغه په باندې وچ شوی. حالانکې اوس دا چې دا بالموس شی ده، نجس او پلیت شی ده، ولیکن فمن استر فی مخمصة غیر متجانف لاثم فإن الله غفور رحیم. د استرار حالت چې وي، چې کله یو سړی د لوږې د وجې نه مړېږي یا د تندې د وجې نه مړېږي، نو په دغه وخت کې هېڅ شی نشته ده. د خنزیر غوښه موجوده ده، اوس د خنزیر غوښه به هم خورې. تږی بلموس شی ده، مردوړ شی ده، شراب موجود دي، دا وڅښه. د جان بچ کول، د زون بچ کول، دا در باندې اولین فرض دي. دا وخت کې که اوس د مردوړ او حرام شی د نه وخوړه او مړ شوې، نو سړی به ګناهګار وي، ځکه چې اوس الله اجازت ته کړه ده. که در باندې حرام کړه ده، چا حرام کړه؟ الله حرام کړه. اوس چې اجازت ته وکړه، چا دې ته وکړه؟ الله دې ته وکړه. د زندګي دا د ډېره قیمتي دو، دا یو امانت دی الله ده، چې ته خو به نیکي پکې وکړې، آخرت په دې په جوړ شي. نو الله پاک دې بیان کوي. الله فرمایي چې انفروا خفافا وثقالا. انفروا اخرجوا، تاسې ووځئ، خفافا د وړې اسلحې سره، وثقالا او د غټې اسلحې سره. یا انفروا خفافا وثقالا، تاسې ووځئ خفافا چې الک وي، سړی الک کلی چې په سولۍ سور وي. وثقالا او درونه وي، یعنی که په پښې باندې هم درومئ په دې وخت کې ووځئ. یا انفروا خفافا وثقالا، تاسې ووځئ خفافا غیر متسلح، که اسلحه دې سره نه وي هم بیا ووځه. وثقالا او سره متسلح سره د اسلحې، که اسلحه دې سره وي هم ووځه. وجاهدوا باموالکم وانفسکم، تاسې جهاد کوئ په خپلې مالونو سره او انفسکم خپلې نفسونو سره، فی سبیل الله د الله جل جلاله په لار کې.
نو سورلۍ هم چونکې کمې وې، کسان 30,000 کسانو، 10 کسان نبی علیه صلات وسلام په یو اوښ باندې تقسیم کړي وو چې دا به په دغې باندې نمبر په نمبر باندې مزل. نو بس داسې معنا وه لکه په پښې چې مزل کوي، 10 نمبر دی چې پکې درومي نو دا به څه نمبر وي. خو د صحابه د ایمانونو نه قربان شه چې د الله د نبی علیه السلام په وینو د الله په حکم باندې به هر وخت لبیک دا پکې نه و چې یاره مړه دار جهادونه دي که دا دي څه شی. مخکې مو هم بیان کړی چې 27 جهادونه نبی علیه صلات وسلام دا کړي دي په خپله زندګۍ کې، او د 70 نه زیات نبی علیه صلات وسلام سریې هغه کړي. یوې غزوه چې نبی علیه السلام کې خپله شریک وي، یوې سریه چې نبی علیه السلام په خپله استولی وي، نو په 70 نه زیات نبی علیه السلام صحابه استولي چې پکې به دا شریک شوی نه ده. لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا، الله فرمایي که چېرته وا په دغه سفر کې عرضا سامان قریبا نږدې یعنی مال غنیمت، وسفرا قاصدا او د سفر قاصدا مختصر و درمیانه وه، لتبعوک نو خامخا تو اتباع به یې کړې وه، ولکن بعدت علیهم الشقه، لیکن بعدت اشتدت سخت شو په دوی باندې الشقه دغه مشقت دغه سفر، وسيحلفون بالله او زرد دوی به قسمونه تکي په الله پاک باندې لو استطعنا لخرجنا کچرته مشتقت و نمول بخمخه وتلی و معکم د تو سرا یهلكون انفسهم، الله فرمایي چې دوی هلاک کوي انفسهم خپل ځانونه په دې جهاد نه په پته کېدلو کې درویغه قسمونه تکي دا دوی هلاکت ته آخرت په اعتبار سره. والله يعلم انهم لكاذبون، الله جل جلاله چې دا ایته معلوم دي چې بشکه دوی لکاذبون خامخا دروغجن دي دروغوونکي دي. عفا الله عنك لما زنت لهم، دا غزوی دي چې الله پاک د نارضګۍ اظهار د نبی علیه السلام نه کوي. الله ته فرمایي چې عفا الله عنك الله د تو وبخشي. داسې دی ویلې وکړله لکه موږ په پښتو کې چا نه غلطي غوندې وشي، خطا وي نه وشي، خدای دې معاف کا، خدای دې وبخښه، دا دې څه وکړله، داسې الله وي. عفا الله عنك معافي د وکړي الله پاک تو ته، معافي کړي الله پاک تو ته، لما زنت لهم تو ویلې اجازت وکړه دغې منافقینو ته په پته کېدلو کې د جهاد نه، حتی یتبین لک تر دې پورې تو ته وضح شوي وه دا خبره چې تو ته وضح شوي وه الذین هغه کسان صدقو چې دوی رښتونې دي په دغه عذر کې، وتعلم الكاذبین او تو پیژندلی او دروغجني. لا یستاذنک الذین ایتونه اجازت نه طلب کوي هغه کسان یؤمنون بالله والیوم الاخر ایمان لري په الله پاک باندې آخرت والا ورځ باندې، ان یجاهدوا باموالهم چې دوی جهاد وکړي په خپل مالونو سره او انفسهم خپل نفسونو سره، والله علیم بالمتقین، الله جل جلاله علیم د ډېر علم ولا ذات ته بالمتقین متقینو باندې الله پاک متقیون خلق شه پیژني. انما یستأذنک الذین لا یؤمنون بالله والیوم الاخر، خبره دا چې نه اجازت طلب کوي، اجازت نه غوړي هغه کسان چې دوی ایمان لري په الله پاک باندې، ایمان نه لري په الله پاک باندې آخرت والا ورځ باندې، ورتابت قلوبهم او په سخت تردد کې دي، په سخت شک کې دي زړونه دوی، وهم فی ریبهم یترددون، نو پس دوی په خپل شک کې یترددون ګډوډ دي تردد کې دي. ولو ارادوا الخروج او کچیرته دوی اراده کوله الخروج د وتلو په جهاد کې، جهاد د پر د وتلو اراده لرلې وه، نو چې سړی دومره لرې سفر باندې سي خو اول نه تیوري کړي وي، اسلحه یې تیاره کړي، ګوړه یې تیاره کړي، نور چې کوم ضروریات وي آی څنګه کړي وي. الله فرمایي چې دا خو سره دوی په تصور کې نه وه، نه یې ګوړه تیاره دو نه یې اسلحه معلومه شوه د دې نه هم چې د ده سره اراده شته نه دی جهاد ته تللو. ولو ارادوا الخروج کچیرته دوی اراده و د خروج د جهاد ما کوي تو سره لاعدوا له عدة، نو خامخا به دوی تیوري کړې وای د دې پوره عدة د اسلحې د سامان، ولکن کرہ الله بعثهم، بس د الله خوښه هم دغه وه دا پلید خلک د تو سره الله پاک بیایي نه، ځکه چې کچیرته لوړ وایي هېڅ کې به بیا ګاډې وړې کوله، ځنه خبرې به یې د دې ځای وله ایسته وړله او هغې ځای ول به یې هلته وړله، مسلمانو کې به بیا انتشار جوړوله، خبرې پکې کوله چې دا څرنګې جهاد ده او دا دي نور مسلمانو به دې نه کمزوري کوله. ولکن کرہ الله بعثهم، لیکن الله پاک بد وګڼل انبعاثهم چګېدل د دوی، فثبتهم فاقعدهم، بیا الله پاک دوی کښېنول، وقیل اقعدوا مع القاعدین، او ویې شول لهم دوی ته چې اقعدوا کښېنوئ سره د القاعدین نستی کوونکو خلکو،
لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا، کچیر دوی وتلی او پتوسی کی ما زادوکم تاسو به نو در زید کړي الا خبالا مگر فساد. ولا اوضعوا خلالکم او خمخ بدوی اوضعوا ګوړې به ورډول یو خلالکم پمینز د تو کې دا محاوراتو. ولا اوضعوا خلالکم ادعا ګوړې ورډول ته شي او درنګي وشي ورډول ته شي محاوراتو د دینه چې یعنی د ادیزوی خبرې به اغیزوی کې کوله او د اغزوی خبرې به په دغه زوی کې کوله افرتفری به در پکې جوړوله. ولا اودو خلالکم نو خمخب دوی منډې ترډې ویله خلالکم ینسوس کې یبغونکم الفتنه دوی تلش کوي الفتنه اختلاف فتنه. وفیکم سماعون لهما په دوی کې وفیکم په توسی کې سماعون شپو توجه سره خبره اوریدونکي لهم د دوی لاره یعنی دوی جاسوسون هم در پکې موجود دي. والله علیم بالظالمین الله جل جلاله علیم د ظلم کوونکو باندې. لقد ابتغوا الفتنه من قبل تاکي سره دوی لټول یو فتنه من قبل د دینه مخکې هم چې مخالفت پیغمبرو نبی علیہ السلام متعلق دوی څومره منسوبې جوړې کړې وي. وقلبوا لك الامور او دوی اړولي رړولي تاسو دې پورا لکه دې تو دې پرې پیغمبر امور یعنی چالونه دې ته جوړ کړیو هلي ته جوړ کړی وي حتی تر دې پورې جاء الحق چې روغ حق وظهر امر الله او ظاهر شاه مرد الله جل جلاله وهم کارهون او حالو چې دوی بد غنون کیو. ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني یو پکې داسې هم جد ابن قیس چې نبی علیہ السلام تروغ ظاهر په اعتبار سره ششتا او مضبوط نوجوان او مالدار هم و. نبی علیہ السلام ته چې یاره روم ته خودرومه خو مو دا اوریدلی دي چې د رومیونو سره ښځې هم مردرومي او د هغې ښځې ډېرې شوشته سرې او سپینې دي او زه هم په دې باب کې ډېر کمزوری یم. نو داسې نه چې هغې زوی ته لوډ شه دی نه خپل مې نه کړي په چا به زه عاشق شه لہذا په فتنه کې مې مه اچوه. نو الله پاک څرنګې جو الله فی الفتنة سقطو د هغې زوی د فتنې نه خدای زون بچ کوي خو په فتنې کې خدای پروت ته چې نفاق ته کفر د په شرک کې لګیا ده پروت ته. ومنهم من يقول ذلی او بازی په دوی کې هغه کسان دي چې دی چې ذلی مته اجازت وکړي پته کېدلو چې د پوتې شلوړ نشو. ولا تفتنی اتم په فتنه کې ما چوای فتنه څه شي چل په شذ بیا عاشق شه په جهاد کې به هم دای په شذ عاشق کیږي لکه حج تلوړ شیال کې هم څوک شذ کسي نو یو کا څوک حج تلوړ په بد نظری په کې واغیس کې چې خدای وډوند کوم بیا به نصیحت کوم چې مونږه عبرت حاصل کوی چا دې چې داسې وي چې دا داسې چرغلو طواف مې کوم په یو ځای کې مې ښځه ولیده او په قصدن مې ورته وکتل ښځې هغې ځای کې وي د سره ټچ کېږي به هم حالات داسې خو په هغه ځای کې به هم چې د لوړ هم هغې ځای ته یو په خدای باندې زون هم بخښي حج او عمرې ته څوک سیشته سي خو دې دې پوره سي چې په الله پاک باندې سړی زونه بخښي که ښځې کتل ورته سي ښځې نورې ځایونو کې لږې دي چې ته یې په هغه ځای کې کسې بهر حال وي چې دا داسې ګناه نه وشو نو په هغې ځای کې خدای ړوند کړو. الا فی الفتنة سقطوا خبردار په فتنې کې په شرک دوی سقطوا پریوتی دي. وان جهنم لمحیطة بالکافرین او بشک سره جهنم همها احاطه کوونکی